السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب محترم، هغه کوم حیوانات دي چې په هغې باندې اضحیه یا قرباني نه صحیح کېږي؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو خو حیوانات چې قرباني په صحیح کېږي هغه بهیمة الانعام چې ورته ویل کېږي، غواګانې، ګډې، بزې، اوښان وغیره، میخه شوله. دویم کوم عیوب دي په حیوان کې چې د هغې د وجې نه حیوان باندې قرباني نه کېږي. حدیث د برا ابن عاذب رضی الله عنه دی. هغه فرمایي وی نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کې ودرېده او بیا وفرمایلې چې اربع لا تجوز فی الاضاحی، څلور قسمه عیبونه دي چې دا د قربانۍ په حیوان کې جایز نه دي. چې کله دا حیوان په عیبونه په حیوان کې موجود دي په هغه باندې قرباني نه کېږي. العوراء البین عورها، یو هغه حیوان دی چې د هغې سترګه ړنده ده او د ړونوالی ښکاره دی، د یو حیوان سترګې نظر تلی ختم دی، دې باندې قرباني نه کېږي. دویم نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایلی وی المریض بین مرضها، هغه بیماره چې مرض معلوم دی، مثلا لکه د مخکې وخت کې بیماري تیره شوه، عام حیوانات بدن ټول دانو نیولی یا داسې یو بله بیماري چې معلومه وي خلک یې پیژني چې دا حیوان مریض دی، په دې باندې قرباني نه کېږي. او دریمه دا هغه حیوان چې ګډ دی او ګډوالی یې ښکاره دی، پښه کې ګډوالی دی، چال دی پکې، چې مزل کې معلومیږي، نو په دغه حیوان باندې قرباني نه کېږي. او څلورم شرط د قربانۍ د حیوان دپاره یا څلورم عیب دا دی چې هغه حیوان چې دومره کمزوری دی چې د دې بدن د مغز یې ختم شوی دی، په دغه حیوان باندې چې دی قرباني نه کېږي. او پنځم هغه جلاله ورته ویلی کېږي، هغه حیوانات چې ګندګي خوري، مردارې خوري، د انسانانو بولې خوري، په دې باندې قرباني نه ده صحیح. او شپږم عیب په حیوان کې هغه دا دی، علي رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړی ان نستشرف العین والاذن، چې موږ دا سترګه او دا غوږ ښه صحیح وګورو. کله چې د یو حیوان په غوږ کې نقصان دی، که دا شکېدلی دی، که د دې نه څه حصه تلې ده، که په دې کې سوری شوی دی، په دې باندې چې دی قرباني نه کېږي. د دې وجې نه امام احمد رحم الله د علي رضی الله عنه ذکر کړی دی چې هغه فرمایلي چې والا نضحي بمقابله ولا مدابره ولا شرقا ولا خرقا. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي په داسې حیوان باندې به قرباني نه کې. لنډه د الفاظو معنا دا ده چې په دې غوږ کې یو قسم عیب دی، داسې شکېدلی دی، او که داسې شکېدلی دی، که سوری پکې شوی دی، که څه حصه ترې تلې ده، په دغه حیوان باندې قرباني نه کېږي. نو دغه پنځه بنیادي شروط دي په حیوان کې، چې دې پنځو عیبونو نه یو هم په حیوان کې موجود په هغې باندې قرباني نه کېږي. السلام علیکم ورحمت الله. بس